والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. غانا زورات کاله دا بدغوی صفا ملغلری وزبرجد او زمرود بی وكذاك أسورة من العقيان او دغشن بنگړي به پلاس کړي د سرو زرو. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. ترى سوچ یو مکو چې دا به زنانو د پاره خاص بلکې دا به چا د پاره وي د زنانو د نارینو د دوه د پاره وي. دي کې اشاره کړې ده هغه آیت چې الله سبحانه وتعالى په سورۃ الحج کې راوړی يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله يجيب أتشولي كالي أو بنغلي من ذهب ولؤلؤا دا سروزر و دا ملغلورنا بجور شوي. يو حديث كده لجينا اشنا رواية امام ترمذي رحمه الله راوله وی کچرت په جنتیانو کې یو جنتی راخکارش او داغه په لاس چې کوم بنگړی دی په لاس کړي او دا راخکاري شي نو د دې بنگړی د رڼا د لاس سبا د نور رڼا ختم شي. د دې بنگړی د رڼا د لاس سبا د شي رڼا ختم شي د نور رڼا به ختم شي. د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دین اشنوی لی التارکین لباسه فی هذه الدنیا لأجل لباسه بجنانی. داغ ناری ندی چی پری خودون کیو دی لباس لره په دنیا کې د وجه د دین چې میلاو شو د بکمزي کې په جنت کې. ګوره په نارینو باندې په دنیا کې ریخم استعمالولم حرام دي او سرزر استعمالول ولم حرام دي او بنگړي استعمالول ولا حرام دي کاغه د سرو زرو او کاغه د سپینو زرو دي. نارینو لپاره د حرام دي. د خنن سبا د نام نهاد الکان د الکان چې ته هم سره وي وسوک هوز وې بوته والی به وکړي والی او غاړي ته امیل پروتي او هغه لند جنگي به چولې چې کم د دې زنګونانو نمبر ای وسره وبشټ به چولې چې هغه پر د لستونی نه یو لاس کې وړي بالله سیګریټ ډبه او بل لاس کې موبایل جداوی ناشنا خلق دا بار ملکونو کې پاتې شوی ډېر اوچت خلق دي وي د دوی ځان له بسو مزاج دي او چې موت ویني او زمونږ د پینسي صرف د گیټو نه بری نو په دبه ور بل شي. دا څنګه تاسو را پینسي د گیټو نه بر کړی دا کوم حدیث کې راغلی او دا خو فتنه تی جوړیږي او دا خو په دلاره باندې زنانه تیریږي او دا خو دا کیږي او دغه کیږي چرته دغه انګریزونو متاثر چې کوم دې ته مې ورزو وایي ستا خو لمنډ زنګنانو نه بره ورنان د ښکاری چرته دته وای نصیحت وکړه دا مټی چې ښکاری وګي ښکاری دته مې ورځ نصیحت وکړه. دا په بازار کې چې جنکو په منځ کې ګرځي د جنکو په شان دته مې ورځ نصیحت وکړه تاسو قصه روانه کړې خو چې کله د پیغمبر تابعدار ویني ګیره ډیره وګدی او پینسي د گیټونه بری بس دی به شروع کی ګیره پر خو د په کاری خو لګه داسې چې سړی به بیا هم صفایره صفای کوي وړه کوي او پینسي اوس دوه برکولو ته څه ضرورت دی دا قصې به شروع کی. نو کوم مؤمنانو ځوانانو ولکانو چې دا ډول او دا سنگار پر خو دې په دنیا کې الله به تنصیب کوي به کوم ځای کې په جنت کې. ځکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې سرزر حرام دي زما د امت په نارینه باندې حلال دي لچا لپاره زنانو لپاره. خانو زنانه خو بيزان خسته کوي چاته ها خاوند او زه حیران د الکی چې دې چاته ځان خسته کوي الک چاته ځان خسته کوي چې د والي چولې دا د میله چولې او د لاس باندې چولې سناشنا حالات الذي زمونږ د امت په ځوانانو باندې رحم وکړي. موبایل باندې سینولې دا لکان چې کوم دي
موبایل به دې سینوي د شونډې به راټولې کړي د شونډو له تصویر وباسي پلار په ده باندې کې دې ډزې کړي یو څوک پیدا شوی دی هلک پیدا شوی تصویران وباسي خپلې شونډې نشر کوي ویښته به په دې طرف راړولي کله به یې داسې راړولي نو هغه به داسې کوي هغه به داسې کوي هلکانو پورې دا قیسې خوند نه کوي هلک چې څومره زیږي دومره خوند کوي پورې د ده په مخ باندې ګیره د ده ساده لباس د ده پنسي د ګیټو نه بره د ده درنې خبرې د ده درون اواز د ده درون خوی دا دې جدا کوي د زنانو نه د څه نه جدا کوي د زنانو نه جدا کوي د هلکانو به نن سبا روان یو خو به هغه کمیس به هغه یو جوړ کړی هغه چې تشو کې دننه تللی بیا کته راوتی ټوټي سره هغه لباس به چولی لاسونه به کاږه وږه نیولي او که یو ګزار دې ور ورکړو نو بېهوشه به وي دومره خو نازک که یو ګزار دې ور ورکړو نو څه به وي بېهوشه به وي ځکه چې هغه د زنانو په شان چلونه کوي اوس زنانه خو کمزوري په دې زنانو پورې ګوره کمزورتیا خو نه کوي اوس چې داسې زنانه به تا ووړي سم سړی او دا مټې پړسېدلي او دا د یاري نه ورته څه ویلی هم نه شي شتي به بعضو باندې داسې وړېدلي دي الله په یو غټ امتحان کې اچولي دا خوند نه کوي په زنانه پورې دا به د ښځو پورې خوند نه کوي ښځې چې څومره نرمه وي څومره نازکه وي دا بدن کې کمزور هم څه اثر نه کوي خو چې سړی دغې چلونه شروع کړي نو بیا ده پورې بد ښکاري دې کې امام ابن قیم رحمه الله اشاره دې طرف ته وکړه چې دا لباس د هغه چا دپاره دی چې په دنیا کې ځان د دې نه ساتلی دی زه تاسو ته ناشنا فایده ذکر کړم بعض علما اگر که دا قول کمزور دی بعض علما دا وایي نارینه به ګړۍ نه په لاس کوي بعض علما فتوا ده ګورئ ما به خپله دا فتوا کتلې ده په کتابونو کې وجه دا ذکر کوي وی نارینه پورې دا خوند نه کوي چې لاس ته ګړۍ پرته ده د الله ساده خوند کوي اگر که دا فتوا د هغوی څه ده کمزوري ده خو دې درجې پورې خبره کړې ده چې نارینه پورې دا ګړۍ هم خوند نه کوي أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان آیتانی دی اوریدلی چې زیورات د جنتیانو به هغه ځای ته رسیږي چې د اودس اوبه ورته رسیږي حدیث ته د ابو هریره رضی الله عنه یو پیر اودس کو ابو حازم رحمه الله وی كنت خلف ابي هريره رضی الله عنه صحیح مسلم کې دا حدیث وی زه شاته ولاړم په ابو هریره پسې وی چاردا مې کونو د لاسونه دې دغه پورې وینځل دی طرفونو پورې وما وتيجي يا أبا هريرة ما هذا الوضوء أتك مودس وشاردام كتبه بكي ترخونه تورسي وما تيجي سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم ما دخل خليل نوريد خليل کی اشاره چاته رسول صلی الله علیه وسلم چې د مؤمن خایس دا به اغزي پورې رسی کمزي پورې چې دا ودسته وبرسي خدای به دا خپل اجتهاد دی چې دا مقرر زینه په سیمه وړي او دغه مسله ته بیانوي وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان دغه شان او دس د ابو هريره ویولېدو به د مټو پندو ته برسېدو ابو هريره رضی الله عنه دس با وبه وولې لاړې مټو ته برسېدي او پندو ته برابر ورسېدي زنګونانو پورې وینځي یو حدیث کې دام دي چې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي یا رسول الله قیامت پورې دومره غني ته د خپل امتیان پیژني یو پیژنم چې کله دی یو سړي سره اسونه یې ټول یو رنګ کې خو باز پکې هغه چې د غوی په تندو کې سپینواله او په دې سلور اندامونو خپو کې سپینواله لاندې دا به وجوده ښکاری کنه یو ښکاری زما امتیان هم دغه شان ښکاری دا ودسته لاس
دې ته غره وي غره یا سپینواله په تندي کې په لاسونو کې خپو په ابتدا کې دې ته غره وي نو د ابو هريره رضی الله عنه طریقه اوس دا ده امام ابن القيم وي وسواه انكر ذا عليه قائلا مساق موضع حليه الانسان د ابو هريره نه علاوه چې کوم صحابه کرام هغه انکار کړو په ابو هريره باندې چې دا کار دی غلط وجه صدا وینه د پندې زید خایست انسان اوس پندې ته اسپینواله خبره نه رسی به خایست نشو کنه چې بره پوری زیورات ورسیدو خایست دا به خیستخ کاری نه بخکاری ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان ندی د زیوراتو زه مگر گټی دی خپو دا گټی د غزی پوری دی او مړوند دی دا او ندی پندې او مټي دا وی د زیوراتو زه نه دی خدا اجتهاد دی رچا د ابو هريره رضی الله عنه کله چې ابو هريره رضی الله عنه دا روایت وی نو باغی کې به د من استطاع منکم ان یطیل غرته فليفعل کله تاسو کې څوک د خپل خایس ډیرولې شي نو سدي کې ډیر دي مسله اوس دا چې دا خبره د پیغمبر ده کله خبره د ابو هريره ده نو د ابو هريره رضی الله عنه چې کوم راوی دا حدیث نقل کړی دی نعیم هغه په شک کې دی او دغه شنوي پته نشي چې دا د ابو هريره خپل قول له او کدا د پیغمبر دی خو تحقیقي قول داري چې دا د ابو هريره رضی الله عنه خپل قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفاظ نه دي دي ته وي په حدیث کې ادراج یعنی بارني الفاظ پکې نه نوتی دي نبي سوي ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان لدي وجنا فقهاء اختلاف کړي په دې مسله کې نو دوه اقوال دي یو قول خو دغه کوم چې د ابو هريره رضی الله عنه چې جایز دي دا ودس برم رسول شي او دویم قول لري چې نشي رسوله والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان راجح او قوي قول خدا دي چې زمنګ او دس ختميږي سنگلو پوری او خپو د گیټو پوری هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن ودا خو هغه حد دی چې رحمان ذات په قرآن کې خوله قرآن نه مخکې مولا ځه قرآن کې الله سبحانه وتعالى دا خبر ذکر کوي یا الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق سنگلو بوري نو رحمان ذات دا حد خوله بس په دغه باندې به اکتفا وکړو واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح الى النقصان خپل رب د حدود خیال وساته مدغینا اخو او امتي كمية وانظر الى فعل الرسول تجده قد ابدى المراد وجاء بالتبيان او ګوره د پیغمبر فعل نو پیغمبر مو خبر خوازه کړي رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه چې څنګه نمبر مټی چې دایم انزلی یا پندې وسلم بر انزلی د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني او څوک چې خپل سپینواله او دول غواړي وګد دي کی نو دغه روایت موقوف ته په هغه راوی باندې چې برانه دی برانه څوک ابو هريره رضی الله عنه کله رسول صلی الله علیه وسلم نږدې هغه دی دا موقوف دا خبره دا غشو فابو هريره قال ذا من كيسه فغدا يميز اولو العرفان و ابو هريره رضی الله عنه دا خبره د خپل بټوی نه کړی دا خبره دغه اجتهاد دی د ځان نه کړی خو په والا خبره جدا کړه په والا څوک دي علما دي نو علما فرق راوستو چې نه دا خبره د پیغمبر نه دا خبره د چا ده د ابو هريره د خپل خبره ده ګوره د ابو هريره رضی الله عنه خبره نه چي
چې کله هغه بې دلیله وي نو زما استاد مولوي صاحب خبره به څه وچلېږي چې کله بې دلیل نه وي. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. نعيم راوي چې کوم دی نعيم المجمر د ابو هريره د حدیث نقل کړ هغه په شک کې چې دا خبره د ابو هريره ده او که خبره د چا ده د رسول صلی الله علیه وسلم ده او په مسند د امام احمد بن حنبل کې خواځه راغلي چې هغه په شک کې دی. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. وقدواله د سپینواله وي سپینواله د مخ دا ممکن نه دی وي دا خبره خواځه ځکه اوس مخ سپین دی نو کته دا خبره بره بوتله نو سپینواله څه ته وړېدو ویختو ته وړېدو دا خایس شو او خایس نشو دا خواځه خبره. نو دې دراسه صحیح خبره دا شو او راجح قول دا شو چې کم حد چې شریعت یې خو دې دا غینه به ناوړي هم دغه زینه به سپینی بلقیږي به او په دې باندې به کالی او خایس به د جنتیانو الله دې مونږ ته نصیب کړي.